مشنګو ماما څه کوې پر چوکۍ ناست یې؟ ولې بې عقله نو اوس چې خوښه ده چې چوکۍ پر ما کښېني. یا خو شلومبې مې غوښتې چې دوکان ته درغلم ته نه وې، نور ګراکان هم هلته ولاړ دي. نور باید ګراکان دلته راسي او ما څه هیله وکړي چې سودا ورکړم. یاره مشنګو ماما زه په دې پوه نه شوم، دا دونه وخت په دوکان کې مچان شړل او اوس چې لږ ګراکان در باندې ډېر شول ته دلته ناست یې او ځان کنجې. اوی بې عقله ځان نه کنجوم بلکې د شیانو قیمتونه لوړ شوي دي. اوس زموږ سیزن دی، ګراکان به راځي موږ ته به زارۍ کوي، موږ به دلته پښه پر بله راړولې وي، په خپله خوښه به د یو شي قیمت ورته ټاکو او دوی به یې رانیسي. مشنګو ماما څنګه د شیانو قیمتونه لوړ شول او ستاسو یو په یوه سیزن شو؟ اوی د عقل دښمنه روژه راغله په دې خاطر. عجبه ده وله، په نوره نړۍ کې چې روژه راسي مسلمانان د توکو نرخونه کموي، خو تاسو یې تر هغه زیاتوئ. ولې داسې کوئ؟ اوی بې عقله یوازې زه ښار ګران نه ورکوم، ټول ښار قیمتونه لوړ کړي دي. اوس که سودا کوې ویې که نه وخت مې مه راضایه کوه، زه وخت نه لرم. دا تاسو دکاندارانو خو بیخي ظلم شروع کړی دی، دا دومره وخت مو د ډالرو بابولاله ویله، اوس بیا د روژې په خاطر ګراني جوړوئ. ګوره مشنګو ماما موږ تاسو آخرت لرو او کپن جیب نه لري، دا هیڅکله مه هېروه. ځه ورځه خدای دې خوار نه که کپن که جیب نه لري، اوس خو زه زړه لرم او دوهم واده ته ضرورت هم لرم.